बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम गनी खान पुख्ता एकेडमी की तरफा یو نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به په خپله وینډو کې چې ټاسک بار څنګه هایډ کوئ او ټاسک بار څه شی دی. ټاسک بار که مونږ چې چېرې په کمپیوټر کې یو پروګرام رن کوو نو هغه ما ته دلته کې چې دی په ټاسک بار کې چې دی شو کېږي. زه به تاسو ته ښیم چې تاسو به دا ټاسک بار چې دی دا څنګه هایډ کوئ. دا ګورئ دا ما سره ټاسک بار دی. زه به تاسو ته ښیم چې دا تاسو څنګه هایډ کوئ. بعض ملګري داسې چې هغوی ویډیو ریکارډ کوي نو هغوی وایي چې ما سره دا ټاسک بار چې دی نه شو کېږي. زه به تاسو ته ښیم چې دا ټاسک بار به تاسو څنګه هایډ کوئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی که طریقه زما چینل نه سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټوله لومړی به چې دی تاسو ښکته راشئ او په دې ټاسک بار باندې به رایټ کلیک کړئ او په پروپرټیز باندې به کلیک کړئ. چې په پروپرټیز باندې تاسو کلیک کړئ نه پس به چې ما ته ټاسک بار سټارټ مینیو راشي کې دلته کې ما ته لیکلي وي ښکته چې آټو هایډ ټاسک بار. تاسو به په دې ټیک کړئ او په اپلای باندې به کلیک کړئ. په اپلای به کلیک کړئ او اوکې به کړئ. چې اوکې کړئ دا دلته کې چې ما سره ټاسک بار چې دی هایډ شو. ما ته دلته کې چې ښکته نه شو کوئ او زه وایم چې دا ما ته شو شي زه به موس ښکته راولم. چې ښکته یې راولم دا وګورئ ما سره اوپن شو. یعنې پس مې بیا بره کړو. اوس مې بیا ښکته کړو. دا وګورئ بیا چې دی ما سره دلته کې ټاسک بار شو. داسې طریقې سره تاسو چې ټاسک بار هایډ کولی شئ. دا یو وړه شانتي ویډیو به ما ویل تاسو سره شیر کړم. که خوښه شوي مو وي لایک کړئ، شیر هم کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو باره کې مسله وي ما ته په کامنټ کې راکړئ. ډېره مننه. تھینکس فار واچینګ.